اوس دا به یو خدای پوهیږي چې مونږ باغی قوم یو، مونږ خدای کم عذاب لساتلی یو، مونږ سره به څه کیږي. یو ملک باندې بل ورځ 3 غنټې غلای شوې ده او یو غلای په د پاو عمر ورېدلې ده او خمه پکې نشته. تاسو دا مزګزار ګیرو میرو والا بوای چې زمون خو نه، تاسو به د ټولو نه مخکې غر کېږئ. د خدای قهر او عذاب چې راشي دا نیکان به مخکې تیاغستی. د تبلیغی جماعت په مرکز کې 2 میاشتې د تبلیغ مشرانو جړل، 2 میاشتې چې خدا دا قوم به څه فیصله کوي، یا الله ستاسو د قهر په لپیټ کې دا ملک چرته رانشي. 2 میاشتې جړل. نن هغه خلق ته سپک ښکاری، بی عزت ورته ښکاری چې کوم خلق د پیغمبر د حدیث دعوت درکړه. پیغمبر حدیث ته سپک ګوري، تاسو سپک یې، تاسو ورک یې. دا کوم بمبران چې تاسو پاس کړی دي په قران ولا ورشي یو د تماچې له سم ورکی چې دار اتاو کا قدر ته یو کو نراشي په مخ می توکانی توک ورشي ټرای پیوک ورلې سه مبارکي دا ګلونو ګانټې هم وروړي. ارمان دې چې دغه وخت کې زما لاس کې لګ زور وې چې ما ستاسو گیټای ماتول یو کنه صد مور واده دې شوه دې چې د ګلونو ګانټه وروړي. او بس سړی له پاس شو کنه کینا کور دې وران شپارا غټ په تاسو شوي، دمان په تاسو غټ کوي، سیارونه په تاسو چلول. 13 جمعه می درته نه وی چې واده د چای کور د چا آبادیږي، لور د چا کیږي، خزه د چا کیږي، مزید د چا کیږي او غډیږي پیسو کوت کور مران شچ وران. د خدای قهر والی قوم سبلا در باندې شوی دا سړی به دا قوم به د سړی ځامن شي. نو عرض میں دا کولو چې قرآن او حدیث تا ستا په ملک سپک کته شي. سپک نن ټول ملک دې ته متوجه دی چې حکومت به د چا جوړیږي. ټول ملک دې ته متوجه نه دی چې د ملک قانون به څوک بدلای. وایي په ایمان دا چا ویلي دی په دې ملک یو ووټ د قوم د مشرانو په شپږ زره روپۍ خرج شوی دی. د قبایلو ووټ 10,000 ته رسیدلی په 10,000 روپۍ یو ووټ د ملکانو خرج کړي. دا یو د ژوندۍ پرې خو دی یو ستا ووټ خو ته په 100 روپۍ خرج یا شنه چا در باندې سوکوس کی بیا را پاسه غړېږي. یو ووټ په 10,000 بیا دا ممبران چې سېنات لا څو وخت ووټ ورکړي، دا ممبران یو ووټ په 20 لک روپۍ ورکړي. څه دا خدای لپاره ولار دي او د ملک او د قوم ور سره ډېر غم دی. نو دا سوچ هیڅوک نه کوي او نه دا در په ټول ملک کې نشتا. ټول ملک زه چې دا سورزو نه ګورم په ټول ملک دا درد نشته چې د ملک قانون به څنګه بدليږي او دا د انګريز قانون به څنګه لري کیږي او د ملک قانون به څنګه اسلامي کیږي. دا باسونه خو لګیدلی دي چې خزه به مشرکیږي او کنه به کیږي. لکه خزه به کوم ځای مشرکی؟ دا ملک خو اسلامي کنو بیا به کې خزه مو مشرکا وکړه. دا اسلامي ملک دی. اسلامی مملکت خو هغه ته وایي چې د کوم مملکت قانون اسلامی مملکت خو هغه ته وایي. نن ستاسو ټول ملک خزي مشرانی دلته یو منبر پاسه دی پر خار کې دی خار خلق ولا ووټ ورکړي دی خار خلق داغه بیان او چې زبا خزلا دومره سي نو کرای ور کوم څومره چې د سړو دي. نو مبارکم شستا ته د زړو بم په دې نمبر راځي. مبارکم شه زکه چې د بوډا سړی د کار پریږي خزه زړه چرتا اسپیټال کې آیا خو بنو کړی شي. مبارک د قران یو آیات چاته یاد او داغه مطلب او داغه مفهوم چاته یاد دی. د ملک قانون سو څنګه پويږي؟ په چوک باندې ورشه چې سره باته لګیدلی وای په ایمان ورځي په په سایکل سوري مدريږي که په موټر سوري مدريږي که لارې کې سوري کټانګه کې کریړه کې ودرېږي ولې لکه وې باته سره دا قانون کې جرم دی په سره باته ورتل. دا سی یې کني دا دفعات تاسو د قران او د حدیث یاد کړی دي چې په دې شی ورتل قانون کې جرم. دا سوچم چرته کړی دی چې کورونو کې ټلویزیون لګولې او د پردو سړو د پردو دمو فوټوان پر راځي. دام کتلی دي چې پردې خزي واورا سړی خو پرېدا چې شریفه خزه چې دا هغه به د مردار خزینم ستر کوي، د پلیتی خزینم هم ستر کوي، د ډمینم هم ستر کوي. شریفه خزه نن مونږ دا کوو. قران کې وګورئ جلباب کمی بورکې ته وایي، جلباب پردې ته وایي. اوس لغت وګورئ چې جلباب
هغه برقې ته وایي چې د سر نواله تر خپو پورې د خزې د کپړې ټوټم ته بربنډه نخ کوي بار چې روزي جلباب به پسري نن ستا د ملک خزې وګوره د ربړ دغه لګولې دي یاره دا ملک شو نو عزیزانو څه فیصلې چې کوي د ځان تماشې به کوي او یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے پتہ نہ لگی چې انجام به صحیح کم قوم چې غلطه فیصله وکي داغه قوم انجام هلاکت او تباہی وي څنګه چې کوي هغه څه بدر سره کی یونس علیہ السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ نو الله د کشتۍ نه مې لاندې وغورځولو مې تیر کړو او سلويخ ترځه خدای د مې په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قید تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ ولی نو د کپ په خېټه کې په دریاب کې سلويخ ترځه یونس علی السلام باندې پیغمبر قید کړو زمون ټول عمر د خدای د حکم د انتظار خود څه کې ته باغیان یې چې مونږ بس سمره کروڑونه عربونه کاله په جهنم کې کېږي نو وظیفه ورته خدای د مې په خېټه کې وخودا چې په تیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړي چې نجات درته وشي لا اله الا انت سبحانك خدای تا نه بغیر بل څوک نشته ته پاکه انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي چې ستاسو حکم انتظار مې نه دی معافي غواړم نو سلويخ ترځه پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسه د دریاب په غاړه الټی کا نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کپ په خېټه کې بدن کچا شوی د ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکینی یونس باندې سړی سره دا چل مونږ سره بس چل مونږ بسکو حضرت عمر باندې سړی چې وفات شو 3 کال پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خلی پر روانه وي عمر دا خلی ولیدي در باندې ول خلی را باندې زکه دی چې ما د خپل دوري حکومت حساب چې اوس په 3 کال کې خدای تخلاص اوس وسګار شو که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګندلې غوړي به ولا چاراوړ ول به په خدای مې دې قسمی کوي او خرب چې تر سوره تدا پته نه لګېدلی چې ټول قوم مې غوړي خوړلې دا غوندې سړی حساب په 3 کال کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کال کې زه کله کله په دې شوبېرا تیرېګم نو دا خلک ناشتي دا کړهي تیکی خوري کړي تیکی بند شوی سورزه حکومت ویلې چې مې کوي نو اخبار کې ورپسې د مليانو بیان راغی چای ہے دا کړه ولی بند نو مال دغه مولاغه قرآن شچ دا دې پکې وسی دا خېټو تیکی مار دی د مولا سکار دی چې د دې په شوبه کې به تیکی خوري او د مولا سکار دی چې د دې په انټرکان کې بروټای خوري د مولا سکار دی مولا خو که ضرورت پیښ شو زه قسم په خدای چې په کومه لار چرته لري زما نو مرګرو ته وایم چې داسې چرته خوار غوندې هوټل وګورئ چې دننه پکې کټ پروت دي دننه چې څوک مونږ ګوري او داسې ساده غوندې ترکاری وي واسي مولا هوټل سره څه کار نن په پاکستان کې انټرکان کې قانوني مولا پکې وي که په ګورنمنت هاوس کې وی مولا پکې وي که په فرنټیر هاوس کې وی مولا پکې وي که چیف منسٹر هاوس کې وی مولا پکې وي مولا سے داولے وہ آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے مراغه دنیا نه سوک راغله دې مت خبرې د دې ځای کوا تاسو پوه شئ په خبره نو خبره مې دادا عزیزانو چې بوج بم ډېر ګرانی ډېر لوی بوج وي د خدای اراده د ملک تماته خې نخکاری د خدای اراده در تخې نه دي د یونس علی السلام د قوم غوندې ګوره ټول قوم خدای ته رجوع شي خدای ته ننوات وکړي او د خدای قانون ته سر نردگون شي د خدای قانون ته گردن نهاد شي کني والله تبا کېږي والله العظیم چې تبا کېږي هغه حال به در باندې جوړ شي چې کوم حال نن په کابل کې جوړ دی تاسو ورشه وګورئ په کابل کې اور بل دی اور او د چا د لاس بل دی دا هغه چا د لاس بل دی چې کوم خلکو ته تاسو خیره مقدم